عبداللہ ابن عبید ابن عمیر فرمائی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ توئی چے پروردگارا تا خو ابلیس و شیطان پر ما باندې مسلط کړی ده زستا د طاقت او د قوت څخه ما سوا قدرت نه لرم چې پر شیطان باندې تسلط حاصل کم او د هغې نه منع سم الله رب العالمین ورته فرمایي چې ای آدمه چې ستا کله هم یو زوی پیدا کیږي نو ما ورته یو داسې فرشتہ او داسې ملائکه مقرر کړی ده چې دغه انسان او دغه الک ساتي د شیطان د مکر او د فریب څخه او د بدو ملګرو څخه آدم علیه السلام وایي چې الله پاک څه نورم راته زیاته کا الله تعالی فرمایي چې ای آدم استا اولاد چې کله یو عمل د نیکی کوي زه یو پلس باندې حسابم یعنی یو عمل د نیکی ته وکې په عمل نامه کې ستا یو پلس حسابل کیږي او زه د یو په یو پلسه د هغې نه زیات هم زه حساب وایسم یعنی یو نیکي پلسه یو نیکي په 200 هم کېدای شي والسیئة بواحدة وامحوها او یوه ګناه زه په یوه حسابم لسو مې نه درته ډېرو مې نه او زه دا قدرت لرم چې هغه ګناه زه میټاو کم ډیلیټ یې کم آدم علیه السلام وایي چې الله پاک که څه نورم زیادت وکړه څه نورم راکړه الله تعالی فرمایي چې التوبة مقبولة ما دامت الروح فی الجسد زه ټول عمر یو انسان ګناه کړی وي ټول عمر یو انسان د الله نافرمانی کړی وي د الله جل جلاله څخه یې سرغړونه کړی وي خو تر هغو پورې چې د انسان روح په جسد کې موجود وي چې کله د انسان توبه وباسي الله وایي زه دا توبه د انسان قبلومه آدم علیه السلام وایي خدای پاکه څه نورم زیادت راک څه نورم راک الله جل جلاله فرمایي ورته قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وایي چې ازما بندگانو هغه بندگان چې ټول عمر ازما په نافرمانی کې تیر کړی ده تاسو صرف او صرف توبه وباسئ زما د رحمت څخه منه امید کیږئ الله جل جلاله بخښونکی او مهربان ذات دی الله جل جلاله ټول ګناهونه ستاسو څخه بخښي یو بل عجیب حدیث د حضرت عبدالله ابن عباس روایت کوي چې هغه وحشي تور حبشي غلام چې بیا صحابي سو حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړي او قاتل د حضرت حمزه وو چې رسول الله مبارک آقاو هغه یو ځلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته خط ولیکي د مکه مکرمه چې اې د الله پیغمبر زه اراده لرم چې زه مسلمان سم زه اسلام راوړم لیکن ما د اسلام څخه منع کوي یو آیت د قران عظیم الشان باندې چې تا باندې نازل شوی هغه دا دی والذین لا يدعون مع الله الها آخر هغه کس او هغه انسان چې د خدای تعالی جل جلاله څخه ما سوا د خدای تعالی جل جلاله څخه ما سوا د بل خدای عبادت نه کوي او ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق بیا دا او فرمایله چې هغه کس او هغه انسان چې ناحق نفس نه قتل کړي یعنی ناحق انسانان نه وژلې ناحق قتل نه کړي نو ولا یزنون زنا نه کړي نه زنا کړي وي نه ناحق قتل کړي وي نه غیر الله ته سجده لګولې وي الله جل جلاله بیا دغه انسان بخشي وحشي فرمایي چې ما دا درې سره کړی دي هم د الله سما سوا د بل عبادت کړی دی او هم انسان وشره د هغه انسان چې د الله د رسول آقا دی چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی دی او ورسره می زنا هم راسه نظم توبه بسنګ قبول سي الله تعالی د آیت کریمه راولېږي چې الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات کوم انسانان چې دغه اعمال کړي خو توبه استلی ایمان وروړي نیک اعمال کړي الله جل جلاله د حسنات او نیکی ده په سبب دغه
دا بدی چې څومره کړی د نیکی باندې بدلیږي ورته. بیا نبی علیہ السلام دا خط ولیکو، وحشی ته واستوي. وحشی بیا ولیکي چې په دې آیت کې خو یو شرط دی، هغه شرط دا ده چې عمل صالح وکړي، نیک عمل وکړي. زه ګمان نه کوم چې زه قدرت ولرم په نیک اعمالو باندې، زه نیک عمل کولای سم که نه سم کولای. الله تعالی جل جلاله دا آیت ولېږي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله هغه انسان ته معافي هیڅ کله نه کوي چې شرک کوي په الله باندې، د الله په ذات باندې شریک نشي، په صفاتو باندې الله هغه انسان ته مغفرت نه کوي. او د شرک څخه ما سوا چې څومره غټه ګناه وي، څومره خطرناکه ګناه وي، الله جل جلاله وايي زه معافي ورته کوم. نبی علیہ السلام بیا د آیت ولیکل او وحشی ته واستول. بیا وحشی ورته وایي چې په دې آیت کې خو شرط دی، شرط دا ده چې زه معافي کوم هغه کس ته چې زما خوښه سي. نو زه نه یم خبر چې زما معافي د الله خوښه ده که نه ده خوښه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې دا واورېدی، الله تعالی جل جلاله بیا دا آیت نازل کړي چې یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای هغه بندگانو زما چې تاسو خپل عمر ټول په ګناهونو مصرف کړي، نه امید کېږئ الله به معافي درته وکړي. نو چې کله دغه آیت کریمه وحشي وکتئ، نو بیا مدینه منورې ته راغی او په اسلام باندې مشرف شو. دا هغه کس دی چې د امیر حمزه رضی الله عنه یې شهید کړی دی، د نبی علیہ السلام آقا. خو چې کله اسلام راوړی، نبی علیہ السلام سره یو څو سکند ملاقات شوی دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویله چې ستا ایمان قبول دی، ستا اسلام قبول دی، خو دلته ما ته مه پاتې کېږي. زه چې کله ستا مخ ته وګورم، ما ته د امیر حمزه رضی الله عنه شهادت را په یاد سي، زه غمجن کېږم، بس زه ځان بلې خواته شاټ که ما ته ځان مه راشئ.